السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ په خپل موبایل کې د فیسبوک پیج ډیلیټ کړئ. او ملګرو اوس مثال که چیرې تاسو په خپل موبایل کې یو فیسبوک پیج جوړ کړی وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه فیسبوک پیج د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو لاړ شئ او لاره به په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو اوس په دا کونج کې درې لاینه را روان دي، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې لاینه باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو لیږ لاندې راسئ او دلته یو اپشن دی د پیجز په نامه باندې، په دغه پیجز اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په پیجز اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته ستاسو ټول پیجونه راسي، هر څو پیجونه چې تاسو جوړول هغه به ټول دلته تاسو ته راسي. کوم نوی جوړوئ په دې کریټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم دا ګوره ټول هغه زاړه پیجونه دي کوم چې تاسې مخته جوړ کړي دي. نو په دې کې زه ګوره راځم اوس دغه کرکټ هایلایټس دغه پیج زه غواړم ډیلیټ یې کړم د ټول عمر لپاره. نو سمپل به ملګرو تاسو په دې پیج باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پیج باندې کلیک وکړئ نو تاسو به هغه پیج خلاص ګورئ. اوس په دا کونج کې درې ټکي را روان دي، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره په دې کلیک سره اول اپشن راځي ایډیټ پیج، په دغه ایډیټ پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ پیج باندې کلیک وکړئ بیا له موږ سره اخري اپشن د سیټینګز، په دغه سیټینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ بیا له تاسو سره دغه رقم شکل راځي، نو په دې کې بیا له موږ سره اول اپشن د جنرال، په دغه جنرال اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په جنرال اپشن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو لیږ لاندې ولاړ شئ. کله چې تاسو لیږ لاندې ولاړاست ګوره دلته به له موږ سره یو اپشن وي د ریموو پیج په نامه، لاندې ګوره ورته لیکلی دي پرمننټلی ډیلیټ کرکټ هایلایټس، یعنې تاسو غواړئ چې دا کرکټ هایلایټ پیج د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ. نو سمپل به دغه پرمننټلی ډیلیټ کرکټ هایلایټ پیج په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم بیا دا رقم شکل راځي، ګوره بیا په دې ډیلیټ پیج باندې تاسو کلیک پسې وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په ډیلیټ پیج باندې کلیک وکړئ نو دغه پیج به ډیلیټ شي. ګوره راغلی یور پیج هیز بین ډیلیټډ، یعنې کوم پیج چې هلته تاسو سلیکټ کړی و هغه پیج ډیلیټ شو. تاسو ګوره کتلی سئ ملګرو چې کرکټ هایلایټس په نامه یو پیج و هغه ما ستاسو له مخه ډیلیټ کړئ. نو تاسو ملګرو دغه رقم په 2-3 منټه کې خپل د فیسبوک پیج د ټول عمر لپاره ډیلیټولی سي. نو ملګرو دا د دې ویډیو لپاره له ما څخه ډېرو کسانو پوښتنه کړې وه، نو ما تاسو ته بیا ویډیو جوړه کړله. نو په دې طریقې باندې هم ډیلیټېږي او په بلې طریقې باندې هم ډیلیټېږي. نو که چیرې ملګرو تاسو بله طریقه هم زده کول غواړئ نو بیا تاسو ما ته په دې ویډیو کې کمنټ وکړئ، نو بیا زه تاسو ته په بله طریقې باندې هم د فیسبوک پیج ډیلیټېده درښیم. نو ملګرو که چیرې ستاسو دا ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.